السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د کرکټ په اړه باندې څو تازه او مهم معلومات مې تر تاسو راوړي دي. ویډیو تر پایه راسره وګورئ. د افغانستان او سریلانکا کرکټ بورډونو ترمنځ د مشرتابه ترمنځ د دوه اړخیزه همکاریو ناسته ترسره شوه. په غونډه کې د دواړو هیوادونو د مختلفو کچو لوبو ترمنځ په سیالیو خبرې هم وشولې. ټاکل کېږي چې راتلونکي کال جنوري میاشت کې په افغانستان او سریلانکا ترمنځ 3 ورځنۍ لوبې وشي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به د راتلونکي جنوري میاشتې د ICC PTP لوبې مهال ویش شوي دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به یوه ټیسټ لوبه هم وشي او 3 شل اوریزې لوبې پلان شوي دي. یو ورځنۍ لوبې هم ورزیاتې شوي دي. تر دې سربیره د سریلانکا کرکټ بورډ تایید کړل چې افغانستان ته به 2 لوبغاړي ورکړي ترڅو نور هیوادونه کوربهتوب وکړي او په یاد هیواد کې به لوبې هم ترسره کړي. راتلونکي کال 19 کلنو نړیوال جام اسیایي کرکټ شورای مرجان کپ سیالي هم په سریلانکا کې ترسره کېږي چې یاد هیواد لوبغاړي ته به لاسرسی او سیالۍ په لاره اچول. افغان لوبډلې ته به ښه تیار او چمتووالي کې به مهم رول ولوبوي. او بل ډېر خوندور په زړه پورې خبر، سبا چهارشنبه د جون پر 14مه سهار 8:30 بجې افغانستان او بنګلادیش ترمنځ یوازینۍ ټیسټ لوبه ترسره کېږي چې د افغان اتلانو د بریا په هیله. او بل به تازه او مهم معلومات تر تاسو پورې شریکوم. احمدشاه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کې اوږدمهاله فارمټ کې باثباته لوبغاړی دی چې 6 ټیسټ لوبې کړي دي، 12 اننګزونه یې لوبولي دي، 365 منډې جوړې کړي دي، 22.1 سره یې 3 نیمه سلیزې وهلي دي، 1 سلیزه هم لري. تر ټولو زیاتې منډې 102 دي. او بل د پاکستان کرکټ بورډ غواړي چې لوبډلې نړیوال جام ته چمتو شي، نو د همدې په موخه د 4 لوبډلو ته پاکستان ته ورتګ ته بلنه ورکړې ده. او د ICC د شل اوریزو تازه درجه بندۍ کې افغان بالران لا د لیست په سر کې ځای لري چې لومړی نمبر کې کینګ راشد خان دی، په دویم نمبر کې فضل حق فاروقي دی او مجيب رحمان بیا 9م نمبر ته پورته شوی دی. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده په چینل کې نوی یاست نو حتما زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.